ما درته نه ویل چې واپس په دې زړه ونشي د پېښور په ماښامونو اعتبار نه دی پکار نه دی پکار چې تلم د کور اسمان شین و سیلابونه راغلل چې تلم د کور اسمان شین و سیلابونه راغلل نور د خیبر په بارانونو اعتبار نه دی پکار نه دی پکار. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه سمر افریدی و دا وخت زه موجود یم په ضلع خیبر چرته چې په خوشحال کور کې مونږ موجود یو. ما سره د شیخوالو د سیمې یو ډېر ښه شاعر چې په پښتو کې غزل لیکي، په پښتو مین دی، ډېر محترم شیرزمان عادل صاحب موجود دی. د خبرو نه راتېرېږو، وخت نه اخلو او د ده نه څه کلامونه نظمونه اورو. نو ټولو نه مخکې د سړي مشي په خیرعلیم یم او څه وې راپېرزو کې سمر صاحب یو جهان مننه او زه به تاسو ته په امن باندې یو نظم وړاندې کوم. ارشاد او نظم دی چې جوړې د ظلم مرحلې دي مونږ امن غواړو. جوړې د ظلم مرحلې دي مونږ امن غواړو. پښتون ته جوړې منصوبې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه مننه. زمونږ بچي کړل شهید څوک یې پوښتنه نه کړي. زمونږ بچي کړل شهید څوک یې پوښتنه نه کړي. په سکول جومات کې دماکې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه. د بارانه نه په مونږ ډېر راوروي بمونه. د بارانه نه ډېر په مونږ راوروي بمونه. په پښتنو د ډرون حملې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه. او مونږ ته اوبه بجلي پرېږده تعلیم بیخي نشته دی. مونږ ته اوبه بجلي پرېږده تعلیم بیخي نشته دی. مونږ ته بېشماره مسلې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه. او دا ځل اختر کې که چا پرېښو او چا مړه نه کړلو. دا ځل اختر کې که چا پرېښو او چا مړه نه کړلو. تیارې کړي مونږ نغمې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه. او ټول زناور کور کې ټول زناور په کور کې وږي دي ولاړ زمونږه. ټول زناور په کور کې وږي دي ولاړ زمونږه. په غر چینار بلې لمبې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه. او مونږ مسلمانو خو میږی د چا ازار نه کړلو. مونږ مسلمانو خو میږی د چا ازار نه کړلو. د فلسطین هم دا نارې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه. او دا ټک دی خو خوشحالۍ خو ټولې اخ اوړي. دا ټک دی خو خوشحالۍ خو ټولې اخ اوړي. او اخوا زمونږ فیصلې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه. او په واګه درومي د تورخم په پوله مونږ نه پرېږدي. په واګه درومي د تورخم په پوله مونږ نه پرېږدي. زمونږ بلا رښتې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه. او چې د باروتو کله بچ شو په باران کې مړه شو. چې د بارودو کله بچ شو په باران کې مړه شو. راغورځېدلې مو کوټې دي مونږ امن غواړو. دا بیا ویل شي. مننه وشي. چې د بارودو کله بچ شو په باران کې مړه شو. راغورځېدلې مو کوټې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه. او امن کمزوری شولو مونږ د کور وتلی نه شو. امن کمزوری شولو مونږ د کور وتلی نه شو. ګنې ښې غټې مو حجرې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه. او چې رڼا وویني په هغه ځای کې بم غورځوي. چې رڼا وویني په هغه ځای کې بم غورځوي. سم د ماښامه ډیوې مړې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه. او داسې څوک نشته چې انصاف د پښتنو وغواړي. داسې څوک نشته چې انصاف د پښتنو وغواړي. غلطې ټولې فیصلې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه. او د میرویس خان او باچا خان په شان دي پښتانه. د میرویس خان او باچا خان په شان دي پښتانه. په هر کتاب کې کیسې دي مونږ امن غواړو. ډېر علمي شعر دی. او زمونږ د کلي هدیرې تر ښاره ورسېدې. زمونږ د کلي هدیرې تر ښاره ورسېدې. سحر ماښام و جنازې دي مونږ امن غواړو. او مونږ د تیرانه کډه یوړه نامعلومه ځای ته لکه چې اوس هم نه پرېږدي غریبان. چې مونږ د تیرانه کډه یوړه نامعلومه ځای ته. دا د ژوند سختې مرحلې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښه. او مختاوي چې ژوند کې حرام سي ستا عادل چرې کتلی نه دي. ژوند کې حرام سي ستا عادل چرې کتلی نه دي. انقلابي مې سترګې سرې دي مونږ امن غواړو. ډېر ښکلی. نور ویې نه څه اورو. چې
ما درته نه ویل چې واپس په دې زړه ونه شي ما درته نه ویل چې واپس په دې زړه ونه شي د پېښور په ماښامونو اعتبار نه دی پکار نه دی پکار ډېر ښه ما درته نه ویل چې واپس په دې زړه ونه شي د پېښور په ماښامونو اعتبار نه دی پکار نه دی پکار چې تلم د کور اسمان شینو سیلابونه راغلل چې تلم د کور اسمان شینو سیلابونه راغلل نور د خیبر په بارانونو اعتبار نه پکار نه پکار ډېر ښه او څومره ډاډه ترې لاندې ناست یې په ځان رحم وکړه څومره ډاډه ترې لاندې ناست یې په ځان رحم وکړه او ستا د کمرې په دیوالونو اعتبار نه پکار نه پکار ډېر ښه دی او خپله اسکي او مونږ ته وایي چې حرام دي شراب خپله اسکي او مونږ ته وایي چې حرام دي شراب چې حرام دي شراب د دې مولا په تقریرونو اعتبار نه پکار نه پکار او هسې نه تا په ځان مین کړي او بیا نه را درومې هسې نه تا په ځان مین کړي او بیا نه را درومې د تاتارې په خړو غرونو اعتبار نه پکار نه پکار ډېر ښه دی او دغه لږه شوخي و چې ویل یې دوه بوسې به درکړم چک نه درکوم ویل یې دوه بوسې به درکړم چک نه درکوم ستا د تیرو غاښونو اعتبار نه پکار نه پکار واه 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 او دا پکې مسافرو ته وي چې هسې نه دا ځلې اختر مې د مرګي بانه شي هسې نه چې هسې نه دا ځلې اختر مې د مرګي بانه شي د پردیسۍ په اخترونو اعتبار نه پکار نه پکار او عادل تعالی دوړوم په مالګې ګورم عادل تعالی دوړوم په مالګې ګورم او ستا په زخمونو اعتبار نه پکار نه پکار ډېر ښه ډېر ښکلی ډېر مزیدار په دا باندې پوه که چې شاعري څومره وخت نه کوي او په کومو صنفونو باندې زیات لیک کړی دی اصلاح د چا نه اخیستې ده کوم استاد نیم نه دلته تاسو په دا خیبر سیمه کې کم داسې ژوندي اتلان شاعران دي چې تاسو سره ناستې کوو او خبره په یو سوال کې راغونډوو ته سوچ کوه او کم هغه شاعران دي چې ته ترې نه متاثره یې شاعري خو ما مخکې ډېر وخت نه کړه او بیا په بده مرغه په موبایل کې مې لیکلي وو په کراچۍ کې راباندې غله راووتل سره د یو 75,000 روپو هغه غټ موبایل یوړو او ما خدای چې د شاعرۍ هغه کومه هغه چې و شوق و آیا ما بیخي ختم کړی و خو چې کله بیا زه خوشحال کور ته راغلم د خلیل جبران صاحب سره د چشتي صاحب سره د اوتار صاحب سره دغه سره مې ناستی وشو نو ما کې بیا هغه شاعري را ژوندۍ کړه او زه خپله شاعري د ډېر وخت نه کم خو خپله اصلاح چې زه محمد دوست اسد چشتي صاحب نه ډېره کم په کومو صنفونو یې لیک ډېر کړی زه غزل ډېر لیکم نظمونه هم لیکم په پښتنو هم لیکم په امن هم لیکم هر څه لیکم که ته وایې چې نعت نو نعتونه به هم را سره وي نظمونه به هم وي را سره غزلې به هم وي را سره کم هغه شاعران دي چې ته ترې نه متاثره یې په دغه خپله علاقه کې مو ښیه او که داسې بهر کوم وي په جدید ادب باندې خبره وکړه په هغه خو داسې په خیبر کې بس مشهور شخصیت چې حمزه بابا دی خاطر دی دا خو غریبان الله بخلي مړه دي او په ژوندو کې داسې بیرته فیروز خان اوتر صاحب دی چې ډېر مې خوښ دی او بیا زه نږدې د محمد چشتي صاحب سره پاتې کېږم او بس دا مې ډېر خوښ دی کلاسیک ادب کې چا نه متاثر دی په خوشحال رحمان حمید دغسې کاظم خان شیدا ورسره داسې نور کوم شاعران ډېر متاثر دی زه خو بدایر ته وایم چې رحمان بابا او که بیا په هغه وګورې نو خیبر استاد مې ډېر خوښېږي څه وینه نور اورو بیا مخکې پې خبرې په ځمکه زه چېرته پرېږدم د سپارې پیټکی ښه په ځمکه زه چېرته پرېږدم د سپارې پیټکی او ټوټې تصویر د دی د ګلدستې پیټکی واه 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 مخکې ارشاد بیا وایه چې په ځمکه زه چېرته پرېږدم د سپارې پیټکی ټوټې تصویر د دی د ګلدستې پیټکی واه 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 او وایم چې سرې شونډې د نورې هم پرې سرې ښکاره شي وایم چې سرې شونډې د نورې هم پرې سرې ښکاره شي په جیب کې تاله ګرځوم د دنداسې پیټکی او تا په مړه خېټه خوړلې او ما هم وخوړه تا په مړه خېټه خوړلې او ما هم وخوړه په انتظار کې راته وچ شو د ادې پیټکی واه او د مور او پلار څوک عزت نه کړي د پردو یې کوي د مور او پلار څوک عزت نه کړي د پردو یې کوي ډېرو اچاله په مخ د دوسې
پیټکی ډیر خو یار او د رقیبانو په لیدو مې زړګی سوای شروع کی د رقیبانو په لیدو مې زړګی سوای شروع کی لکه په سترګو کې چې واچي د مالټې پیټکی واه 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 او زمون غزل زکه خوش کې او ساده ښکاریږي زمون غزل زکه خوش کې او ساده ښکاریږي زمون غزل زکه خوش کې او ساده ښکاریږي په ژوند کې مونږ نه لیدلای د پیستې پیټکی واه 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 او د آزادۍ نامه چې واورو زمونږ یره کیږي د آزادۍ نامه چې واورو زمونږ یره کیږي مونږ چوله دی په ځان د غلامۍ پیټکی او زه د سکارو په شانې یار دی د شودو په شانې زه د سکرو په شان دی او یار د شودو په شان زه د سکرو په شان یار دی زه د سکرو په شان یار د شودو په شان او زما تک تور دی او تک سپین دی لاغې پیټکی واه 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 او عادل استا په خاندان کې بل څوک او کنه عادل استا په خاندان کې بل څوک او کنه او تا چوله په ځان د شاعرې پیټکی واه واه وخت را کول یو جهان مننه که څه هم تا څه په زړه باندې داسې یوه خبرې وي چې تی یې کول غواړې نو بالکل موږ د انګازي ټي وي په شیشه باندې تاسو ته موږ کتونکي اورېدونکي اوري ته موږ سره هغه پیغام یا خبره شریکولی شي سمر صاحب بیا هم درته یو جهان مننه او زه ټول د علاقو خلکو ته دا خبر رقم لکه څرنګه دی چې هر پنځم کا شاعر د بېروزګارۍ وجه نو زه هر سړي ته دا سوال کوم چې مهرباني وکړو اول روزي وګټو ځکه چې حلال روزي ګټل چې دا ان عبادت دی اول د عبادت کو د عبادت نه پس کوم سړی ته څومره ټایم ملاوېدو هغه که غزل لیکلی شي که نظم لیکلی شي که نغمه لیکلی شي څه شی هم لیکلی شي زړوري ډیره مننه جی کتونکو اوریدونکو دا و شیرزمان عادل صاحب چې د سره مختصر خبرې هم تاسو واورېدې او د شعرونه کلامونه نظم هم تاسو واورېدو ان شاء الله د یو بلې مرکې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو مالا او ګران شیرزمان عادل صاحب له به دې دعا سره راکړئ رخصت چېرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی خدای په امان